شھزادګۍ به یو وخت دلته یو سپین ږیری بزګر و. هغه په یو کلي کې له خپلو درېیو زامنو سره ژوند کاوه. د هغه زامن ځوانان او ښکلي ول او بزګر په خپلو زامنو ویاړ کاوه. یو ځل هغه فکر وکړ چې خپلو زامنو ته واده وکړي. وګورئ زامنو، ستاسو عمر دومره شوی چې باید واده وکړئ. زه غواړم د خپل ژوند لپاره ښکلي ملګري پیدا کړئ. زه غواړم تاسو ټول د خپل ژوند له ملګري سره خوشحاله واوسئ. مګر پلاره، موږ څنګه خپل ځان ته ښځې پیدا کړو؟ هو پلاره، دا به ډېره ستونزمنه وي چې موږ خپل ځان ته ښځې پیدا کړو. پلاره، موږ ستا خبره منو، خو لومړی موږ ته لارښوونه وکړه. ولې نه؟ زه له تاسو سره یم. موږ پخوانی رواج لرو تر څو ښځه پیدا کړو. یو تبر واخلئ او باغ کې یو ونه ووهئ. وګورئ چې ونه کومې خواته چپه کیږي، همغه خواته د ځان لپاره ښځه ولټوئ. مګر مخکې له دې نه یو ونه د ځان لپاره کېنوئ او بیا د هغې څخه ډېره ښه ساتنه وکړئ زامنو. سمه ده پلاره. پلاره، موږ ولې دا کار وکړو؟ مخکې له دې نه چې یوه ونه ووهو، بله ولې کېنوو؟ ځکه ونې موږ ته ډېر ارزښت لري. موږ باید تنها ونې قطع نه کړو، بلکې نورې ډېرې ونې باید کېنوو زامنو. زامن د خپل پلار اطاعت کوي. هر یو لومړی یوه ونه کینوي او بیا یوه ونه چپه کوي. مشر زوی هم یوه ونه وهي او هغه شمال طرف ته لویږي. شمال طرف، دا زما لپاره ښه ده. زما د خوښې جنۍ په دې خوا کې ده. زه به شمال خواته ځم او هغې ته به وړاندیز کوم. دویم زوی ونه وهي او جنوب طرف ته لویږي. اوهو، دا ونه څنګه پوهه شو چې له کومې جنۍ سره زمینه کوم؟ هغه جنوب خواته اوسیږي. زه به ډېر ژر د جنوب خواته لاړ شم او هغه نجلۍ به پیدا کړم. د کشر ورور ونه د ځنګله خواته چپه شوه. دواړو ورونو په هغه باندې وخندل. دا ته وګوره، ته غواړې هم دې خواته لاړ شي؟ واه هلکه، په ځنګله کې به تا سره څوک واده وکړي ها؟ کوم لیوکه ګیدړه. زه به هم دې خواته ځم، کومې خواته چې ونه چپه شوې. زه ډاډه یم هم دې خوا به ځان ته ښځه پیدا کړم. دریو ورونو خپل سفر پیل کړ. مشر ورور په جنۍ پسې شمال خواته لاړ او هغې جنۍ ته یې وړاندیز وکړ چې تل یې ورسره مینه کوله. هغې هم دا وړاندیز سمدلاسه ومانو. دوهم زوی جنوب خواته لاړ او خپلې مینې ته یې د واده وړاندیز وکړ. هغې هم ورته په اسانۍ سره هو وویل. ځوان هلک د ځنګل خواته روان شو او مزل یې پیل کړ، مګر هغه کومه ښځه پیدا نه کړه. هغه ستړی او ناهیلی و، نو ځکه یې د اوسېدو لپاره یو ځای په لټه کې و او یوه کوچنۍ خونه یې پیدا کړه. ځوان هلک د هغې په لیدو حیران و. هغه خونې ته ننوت، خو هلته پرته له موږک نه بل هېڅوک نه ول. دلته هېڅوک هم نشته. ته څنګه دا خبرې کوې؟ زه خو دلته یم. ته یوازې یو موږک یې، نه کوم انسان. تاسو په دې ځنګله کې څه کوئ؟ زه د خپلې مینې په لټه کې یم. په دې ځنګله کې؟ آیا فکر کوئ چې دلته به خپله مینه پیدا کړې؟ نه، خو که چېرته ډېر کوښښ وکړم نو شاید هم دلته یې پیدا کړم. مګر زما فکر ډېر خراب دی چې دلته انسانان نه پیدا کېږي. که پرته له ښځې بېرته لاړ شم نو زما لپاره د شرم خبره ده. دلته په ځنګله کې هېڅ جنۍ نشته، نو ولې ما د خپلې مینې په توګه نه منې؟ ته موږک یې، زه څنګه تا د خپلې مینې په توګه منلی شم؟ په ما باور ولره. سمه ده چې زه موږک یم، خو تا سره مینه کولی شم. سمه ده، مګر موږک هڅه وکړه چې د ځوان فکر ځان ته راواړوي. موږک ګډه وکړه، ښکلې سندرې یې ویلې. سړی ځوان د موږک لخوا بوخت شوی و. کله چې ګډه او سندرې پای ته ورسېدې، موږک د ځوان هلک پرېکړې ته منتظر و او په مینه یې ورته کتل. زما خوښ شوې، زه به تا د خپلې مینې په توګه ومنم. موږک چې په دې پوه شو نو ډېر خوشحاله شو. موږک وعده وکړه چې تر بیا راتلو پورې به یې صبر کوي او درې واړه ورونه بېرته کور ته راغلل. ووایئ زامنو، څه ډول مو ځان ته ښځې پیدا کړې؟ ما د ځان لپاره ډېره ښکلې جنۍ پیدا کړه. هغه د ګل په شان شونډې لري. زما ښځه هم ډېره ښکلې ده. هغه ډېر اوږده او طلایي ویښتان لري پلاره. ځوانه څه شوي دي؟
ستا ښځه باید تیز غاښونه او اوږده غوږونه ولري. هیله که وروره مه خانده. زما مینه یو آرام او هوښیار شی دی او په بخمل کې پټ شوی دی. هغه نو باید شهزادګۍ وي. هو، خو کله چې ما لپاره سندرې وایي زه ډېر خوشحاله کیږم. دواړه ورونه د ځوان هلک لپاره خوشحاله نه ول. څو ورځې تېرې شوې او د هغوی پلار دا هوډ وکړ چې د زامنو ښځې وازمایي. هغه خپل زامنو ته وویل زه غواړم چې پوه شم چې آیا ستاسې مېرمنې په پخلي کې تکړه دي او که نه. له هغوی نه وغواړئ چې خواړه تیار کړي. دواړو مشرانو ورونو دا خبره ومنله، مګر ځوان هلک غلی و. هغه دې ته فکر وړی و چې یو موږک نشي کولی چې ډوډۍ پخه کړي. هغه ځنګل ته لاړ. موږک چې هغه ولید نو ډېر احترام یې ورته وکړ. زه پوهېدم چې ته به ژر راشې. څه خبره ده؟ پریشانه ښکارې. زما پلار غوښتي چې زموږ مینې باید د هغه لپاره ډوډۍ پخه کړي، مګر ته دا کار نشې کولی. زما ورونه به وخاندي. څنګه که زه وایم چې زه یې کولی شم، بیا ستا ورونه به در باندې ونه خاندي؟ ما هېڅکله نه دی اورېدلی چې یو موږک هم ډوډۍ پخولی شي. مګر زه یې کولی شم. موږک په نقرهیي زنګ باندې 3 ځلې زنګ وواهه. اواز ته غوږ شو. بیا په سلګونو موږکان له هرې خوا راغلل او له موږک څخه راټول شول. موږک د هغوی مخې ته په لوړ ځای کېناست. هر یو به ماته د غنمو یوه ښکلې دانه پیدا کوئ. ځوان هلک حیران و. ټول موږکان لاړل او کله چې بیرته راغلل نو هر یو له ځان سره د غنمو یوه ښکلې دانه راوړې وه. د غنمو راټولولو وروسته موږک یوه ښکلې ډوډۍ تیاره کړه. ټول زامن له ډوډیو سره خپل پلار ته راغلل. مشر زوی د جوارو ډوډۍ ورته کېښودله. ډېر ښه. دا ډوډۍ د هغو لپاره ښه ده چې زما په څېر سخت کار کوي. دویم زوی له اوربشو څخه پخه شوې ډوډۍ مخې ته ورکېښوده. اوربشې هم ډېره ګټه لري. او ځوان هلک د غنمو څخه پخه شوې ډوډۍ کېښوده. څه شی؟ د غنمو ډوډۍ؟ که داسې وي نو ستا مینه به ډېره شتمنه وي زوی جانه. ولې نه؟ آیا هغې نه وویلي چې هغه شهزادګۍ ده؟ ښه ځوانه یوه شهزادګۍ څنګه ښه غنم پیدا کولی شي؟ هغې یو نقرهیي زنګ وواهه او خدمتګارانو یې هر څه ورته تیار کړل. زما خو 3 وړه ډوډۍ خوښې شوې. هغوی ډېرې ښې ډوډۍ پخې کړي، مګر مخکې له دې نه چې هغوی کور ته راولئ زه غواړم هره یوه زما لپاره یو شی وګنډي. زما مینه ښه ګنډونکې ده. زما هم. ځوان هلک هیڅ هم ونه ویل، ځکه هغه ډاډه و چې موږک ګنډل نشي کولی. هغه ځنګلکې هغې خونې ته لاړ. موږک پوه شو چې د هغه فکر خراب دی، نو پوښتنه یې ورنه وکړه. زه ویرېږم چې ته به یې ونه شې کړی. ما هېڅکله نه دی اورېدلی چې یو موږک ګنډل کولی شي. ولې نه؟ د ځوان هلک مینه د هغه لپاره هر کار کولی شي. بیا موږک هغه زنګ وواهه او په سلګونو موږکان راټول شول او د هغې مخې ته ودرېدله او امر یې ورته وکړ. هر یو ماته د کتان یوه ښه ټوټه راوړئ. د هغې د امر په آخر کې ټول موږکان لاړل او کله چې بیرته راغلل له ځان سره یې د کټان ټوټه راوړې وه. موږک د کټان ټوټه ډېره ښه او کلکه وګنډله. ځوانه دا واخله، زه هیله لرم چې ستا پلار به یې خوښه کړي. ځوان هلک هغه ګنډل شوې تکه واخیسته او بیرته کور ته راغی. د هغه 2 ورونه هم ګنډل شوې تکې راوړې وې. دا کلکه پنبه ډېره ښه نه ده زویه، بلکې ښه ده. دویم زوی هم هغه څه پلار ته ورکړل چې مینې ورته ګنډلي وو. کتان او پنبه چې ګډ وي یو څه نور هم غوره وي. تا څه راوړي ځوانه؟ ځوان هلک هم هغه کڅوړه ورمخته کړه او ورونو یې ورباندې وخندل. پلار غوښتلی و چې جامې ورته وګنډو، نه کڅوړه. د هغوی خندا ورکه شوه. کله چې پلار کڅوړه خلاصه کړه نو ډېره ښکلې کتانې تکه یې راویسته. اوهو، دا یې څنګه جوړه کړې؟ هغې هماغه نقرهیي زنګ وواهه او خدمتګارانو یې کتان ټوټې راوړې او هغې دا ستا لپاره وګنډه. ځوانه ښکاري چې ستا مینه شهزادګۍ ده. اوس زه غواړم چې هغه کور ته راولئ. زه غواړم هغې سره خبرې وکړم. هغه به سبا ته راولې زوی جانه.
موږک له دې خبرې خبر شو. هغه ښکلی لباس واغوستل، نقره یې زنګ یې وواهه او 5 خدمتګارانو ته یې امر وکړ چې تخت تیار کړي. سمدلاسه 5 موږکانو هغه تیار کړ او ځوان هلک د دې په لیدلو حیران و. موږک په تخت کېناست او بل تخت یې هم شاته و. هغوی د ځوان هلک د کور په خوا روان شول. ځوان هلک هم د تخت څنګ ته روان و. فکر مه کوه، زه به ستا ښه ساتنه وکړم او زما د پلار په اړه فکر مه کوه. هغه ډېر نرم سړی دی. د ځنګله له لارې هغوی ښار ته نږدې شول. دلته د هغوی په مخ کې یو سیند و. دوی اړ وو چې سیند څخه د تېرېدو په وخت کې له پله څخه تېر شي. د تېرېدو په وخت کې یو سړی د مقابل لوري څخه راغی. هغه د موږکانو ډله ولیده چې د راتلو په حال کې ده. هغه وخندل او ټول یې سیند ته واچول. دا ته څه کوې؟ دا تا څه وکړل؟ تا زما یوازینۍ مینه سیند ته واچوله. ستا مینه؟ دا موږکان؟ هغه سړي وخندل او لاړ. ځوان هلک موږکانو ته ډېر خواشینی و. هغه ښکته سیند ته کتل مګر هیڅ یې تر سترګو نه کېدل. اوس زما کوچنۍ او بیچاره مینې، زه ډېر خوابده یم چې ته غرقه شوې. دا یې وویل او ځوان هلک بېرته رابند شو. د سیند هغې بلې غاړې ته یې ښکلی تخت ولید چې 5 براق اسپونو لېږداوه او یو ښکلې جنۍ هلته پکې ناسته وه. ځوان هلک د هغه تخت ښایست ولیدو او کور خواته روان شو. کله چې هغه تخت ته نږدې شو، ای ځوان هلکه، آیا ته نه غواړې چې زما شاته کښېنې؟ زه؟ تا زه د خپلې مینې په توګه ومنلم کله چې زه موږک وم. اوس چې شهزادګۍ یم نو تو حتما ما منې. ته هماغه موږک یې؟ هو، زه یوه شهزادګۍ وم خو د بد لعنت لاندې وم. ما دا لعنت نشو له منځه وړلی که تاسو د خپلې مینې په توګه نه وای منلې. او کله چې هغه سړي ښکته واچولم نو لعنت ختم شو. اوس تا پلار ته تللی شو او واده کولی شو او بیا زما پاچایي ته تلی شي. هغوی د ځوان هلک د کور خواته روان شول. د ځوان هلک پلار او وروڼه معطل ول چې د ځوان مینه او شهزادګۍ وګوري. پلاره، دا زما مینه ده. ستا مینه په رښتیا یوه شهزادګۍ ده. هغه دې چیرته پیدا کړه زویه؟ هلته په ځنګل کې کوم لوري ته چې ونې اشاره کړې وه. کوم لوري ته چې ونې اشاره وکړه؟ ما ته لا اورېدلي چې دا د ښځې د پیدا کولو تر ټولو غوره لار ده. که چیرته زموږ ونه هم د ځنګله خوا موږ ته ښودلې وای نو موږ هم شاید همدا شهزادګۍ پیدا کړې وای. مګر هغوی په غلطه ول. ځوان هلک ځکه شهزادګۍ پیدا کړه چې هغه په کوچني موږک هم مهربان و. د ځوان هلک پلار هغوی ته دعا وکړه او هغوی ودونه وکړل. هغوی ډېر خوشحاله وو ځکه چې یو بل سره یې مینه درلودله. هغوی یو بل سره له زړه مینه کوله.